الرحمن الرحیم ستړي مشئ یو ځل بیا یوې بلې ویډیو ته په نننۍ ویډیو کې به موږ وکولی شو چې زده کړو څنګه وکولی شو یو فلش خپل ځان ته د وینډوز کولو دپاره بوټیبل او وروسته وینډوز پکې واچوو چې تر څو موږ دغه فلش نه بیا وکولی شو وینډوز انسټالیشن وکړو. البته موږ به د طریقه د سی ام ډي د لارې مخکې وړو. لومړی به موږ راځو سی ام ډي به خلاصوو. سی ام ډي چې کله راخلاصه کړه موږ په سی ام ډي کې لیکو ډیسک پارت هم چې کله ولیکلو موږ به لیکو چې لیست ډیسک. وروسته دغه نه موږ ته هغه لیستونه راوړي یا هم ښیي کوم چې موږ د کمپیوټر سره حافظه یا هم ډیوایسونه وصل وي. لومړی 238 جی بي چې نوم یې هم ډیسک 0 دی، دا د موږ د کمپیوټر هارډ ډیسک دی. پام کوئ چې کله دا انتخاب نه کړئ، که مو دا انتخاب کړئ تاسو د کمپیوټر هارډ ډیسک په مکمل له منځه ځي او پاکېږي. بل موږ فلش ورته وصل کړی چې 480 جی بي دی او 58 جی بي دلته ښیي. دغه نوم ډیسک 1 او نومره حافظه، یعنې هدف یې دلته نوم دی او زموږ دلته هم پکار دی نوم، ځکه چې اوس ادرس د نامه ورکوو. بیا ورته لیکو دلې select disk 1. دلته به دغه 1 ورته لیکو. پام کوئ چې 0 انتخاب نه کړئ، که تاسو په خپل هارډ ډیسک انتخاب کړی وي. په دې ځای کې هم لږ اشتباه شوې که راغلی، دا به هم ال کو. select disk 1 ورپسې انټر. وی disk 1 is now the selected disk. وی دغه کوم ډیسک چې تاسو فرمایش کړی و دا څخلی شو، سلیکټ شو، هم انتخاب شو. موږ بیا ورته لیکو چې کلین، یعنې دغه ډیسک موږ ته څه ډول که کلین یې که یا هم پاک یې که. هغه د کلین کولو یا هم د پاکولو مرحله هم څنګه شوه، پوره شوه، سکسیس، یعنې په کامیابۍ سره پای ته ورسول. بیا ورته لیکو چې create partition primary، دا ورته لیکو او ورپسې بیا انټر. دا موږ مرحله هم سکسیډ په کامیابۍ سره پای ته ورسېدله. ورپسې بیا ورته لیکو په دو مرحله کې چې فارمټ فاصله اف اس مساوي NTFS انټرفیس فاصله کویک. او وروسته بیا څه شی چې موږ ته فارمات که د انټرفیس په ډول باندې یا هم انټرفیس ته واړوه کویک، چټک، ډېر زر یې که موږ هم دا کمانډ ورکړو. موږ اوس لږ څه انتظار وباسو چې تر څو دا په مکمل ډول سره فارمات یې کړي یا هم موږ ته پاک کړي. نو لږ څه وخت نیسي. دا هم سکسسفولي په کامیابۍ سره یا هم په بریالیتوب سره موږ وکولی شئ چې فلاش بوټ فارمات کړو او انټرفیس ته یې هم واړوو. بیا ورپسې موږ مشتکي وو اساین انټر. دلته موږ ته مسج هم راکړو. ورپسې اکټیو او اگزیټ، بیا هم په خوره کې اگزیټ. موږ فلش اوس مکمل بوټیبل شو، انټرفیس ته واوښتو او آماده ده چې موږ اوس وینډوز پکې واچوو او وروسته دغه انسټالیشن وکړو. فلش ته موږ راشو، دلته هیڅ هم نشته، هر څه چې و پکې فارمات شو، پاک شو، چې هر څه د موږ په فلش کې وي هغه موږ د لاسه ورکوو او فارماتېږي. راځو اوس موږ خپل وینډوز ته یا هم د وینډوز سیټ اپ چې موږ ولیرو. دلته زه بعض سافټویر لرم، دو سافټویرو کې به وینډوز پیدا کوو. وینډوز 10 دلته هم 11 لرم او دلته هم وینډوز 10 لرم. دا به مستقیم د دو ځای نه کاپي پیست نه کوئ یا به هم سیټ کوئ، نه، دا به دلته راخلاصوئ. سیټ اپ چې مکمل راخلاص کړو کنټرول A یا هم ټول سلیکټ او دلته کاپي او بیا به راځئ خالی فلش ته او دلته به څنګه کوئ کنټرول V یا هم پیست. کله مو چې دا دلته پیست کړو نو دغه هر کله چې دا ورسېدلو وروسته د موږ فلاش هم بوټیبل شوی او وینډوز ته ماده شوی. هر کله مو چې کمپیوټر کې وینډوز کولو یا هم انسټالیشن کولو
فلاش به بس کې وو کمپیوټر به د ګل په حالت کې وي F12 به پریس کې وو وروسته هغه به USB انتخابي وو او خپل نور د انسټالیشن هغه کومه مرحله چې راځي په تیر ویډیو کې مې تشریح کړي نو کولای شئ چې هغه هم وګورئ وروسته دغه کولای شئ چې موږ خپل کمپیوټر ډېر زر خپل هم بوټیبل کو هم یې وینډوز کړو مننه تر بلې ویډیو مو الله په امان